بسم الله الرحمن الرحیم. استاد دلبرګل سروری یم. نن ورځ دوم ټولګي ریاضي ولسمه صفحه د دوه سټونو تفاضل سټونه تشریح کوو. عنوان ولیکئ: د دوه سټونو تفاضل. د دوه سټونو تفاضل. عنوان ولیکئ: د دوه سټونو تفاضل. سر خط نه ولیکئ: A منفی B سټ یا سټونو تفاضل. د A منفی B سټونو تفاضل. سر خط نه ولیکئ: د A او B د A او B د A او B د A او B د دوه سټونو تفاضل سیټ. د دوه سټونو تفاضل سیټ له هغه سیټ څخه عبارت دی چې عناصر یې د A په سیټ کې شامل خو د B په سیټ کې شامل نه وي. بیا ته د A او B د دوه سټونو تفاضل. له هغه سیټ څخه عبارت دی چې عناصر یې د A په سیټ کې شامل خو د B په سیټ کې شامل نه وي. یعنی زه A او B دوه سټونه ښیم چې A سیټ مساوي کیږي. نومونه ذکر کوم: احمد A سیټ مساوي کیږي احمد، محمود او اسد. A په سیټ کې څو عنصر دي؟ 3 عنصر: احمد، محمود، اسد. A سیټ ولیکئ چې A سیټ مساوي کیږي احمد، محمود، اسد. احمد، محمود، په منځ کې علامه ورکوئ: احمد، محمود، اسد. د B سیټ مساوي کیږي عزت الله،
کما نادر کما قاسم کما احمد د بی سیټ مساوي کیږي عزت الله کما نادر کما قاسم کما احمد. یعنی د ای او بی دوا سیټونه دي چې ای په سیټ کې درې تنه زده کوونکي شامل دي او د بی په سیټ کې څلور تنه زده کوونکي شامل دي چې ای په سیټ کې احمد محمود اسد دی او د بی په سیټ کې عزت الله نادر قاسم او احمد دی. دا دواړه سیټونه ولیکئ. نو اوس یې اول ا منفي بی یا ا تفاضل دی بی سیټ پیدا کوو. ا منفي بی مساوي کیږي ا سیټ لیکو احمد محمود اسد منفي بی سیٹ لیکو عزت الله کما نادر کما قاسم کما احمد. ا منفي بی ا سیٹ مو ولیکا او مانس کې مو د منفي علامه ولیکله بیا مو هم د بی سیټ ولیکلو. نو ا منفي بی سیټ به مساوي شي یعنی داسې متعریف کړی و چې د ا منفي بی تفاضل له هغه سیټ څخه عبارت دی چې عناصر یې په ا کې موجود وي خو د بی په سیټ کې موجود نه وي. که چېرته بی منفي ا وښیو نو بیا داسې یو چې د بی منفي ا سیټ تفاضل له هغه سیټ څخه عبارت دی چې عناصر یې په بی کې موجود وي خو د ا په سیټ کې موجود نه وي. نو اوس کوم چې مشترک عناصر وي هغه کې حذف کوو یا ختموو. ارسم اول د ا په سیټ کې هغه عناصر چې د ا په سیټ کې موجود وي او د بی په سیټ کې موجود وي له منځه وړو. ا په سیټ کې احمد شته د بی په سیټ کې هم احمد شته له منځه وړو. د ا په سیټ کې محمود شته یا د بی په سیټ کې محمود شته نشته دا دلته لیکو محمود. د ا په سیټ کې اسد شته او د بی په سیټ کې اسد نشته دا هم لیکو اسد. نو ا منفي بی مساوي کیږي محمود او اسد. یعنی دا سم تعریف کړی و چې ا منفي بی له هغه سیټ څخه عبارت دی چې عناصر په ا کې موجود وي خو د بی په سیټ کې موجود نه وي. نو محمود او اسد دواړه چیرته موجود دي؟ د ا په سیټ کې موجود دي د بی په سیټ کې موجود نه دي. نو دا د ا منفي بی تفاضل سیټ شو. د ا منفي بی تفاضل سیټ او دا سیټ ولیکئ. ا منفي بی مساوي کیږي محمود اسد. ا منفي بی سیټ مساوي کیږي محمود او اسد. که چا لیکلی نه وي بیا درته ښایم د ا سیټ مساوي کیږي احمد محمود اسد. بی سیټ مساوي کیږي عزت الله نادر قاسم احمد. د ا منفي بی ا سیټ مکمل ډول ولیکه چې احمد محمود اسد او منځ کې مو د منفي علامه یا د تفریق علامه واچوله منفي. د بی سیټ لیکو عزت الله نادر قاسم احمد. اوس هغه تنه چې په دواړو کې موجود وي حذف کوو یې. احمد د ا په سیټ کې شته او د بی په سیټ کې شته دا هم له مابین یا له منځه وړو. محمود د ا په سیټ کې شته د بی په سیټ کې نشته. اسد هم د ا په سیټ کې شته د بی په سیټ کې نشته. یعنی مشترک یو نفر و چې احمد مو په دواړو کې ختم کړو. نو دلته محمود اسد پاتې شو او د بی په سیټ کې عزت الله نادر قاسم پاتې شو. نو اوس داسې یو چې د ا منفي بی تفاضل له هغه سیټ څخه عبارت دی چې د ا په سیټ کې موجود خو د بی په سیټ کې موجود نه وي. نو د ا په سیټ کې هم احمد و د بی په سیټ کې هم احمد و. احمد له منځه لاړ نو محمود او اسد پاتې شو. نو ا منفي بی تفاضل مساوي کیږي محمود
او اسد. که چېرته B منفي A تبادل ضروري B منفي A تبادل دا هم مساوي کېږي. B منفي A تبادل له هغه سیټ څخه عبارت دی چې د B په سیټ کې موجود وي خو د A په سیټ کې موجود نه وي. B په سیټ کې احمد نشته نو څه عناصر پوره شو؟ 3 نفره. عزت الله، نادر، قاسم. یعنی A منفي B مساوي کېږي اسد، محمود او B منفي A مساوي کېږي عزت الله، نادر، قاسم. عزت الله، نادر، قاسم. دا سټونه هم ولیکئ، B منفي A هم ولیکئ. دا هم ولیکئ B منفي A. ارسو هم دغه سیټونه د وین دیاګرام په ډول په کوم ډول ښیم؟ اس ډول مشترک عناصر روښانه ما د دوه دایرونو د تکاتب په سیټ کې لیکم. احمد د بی په سیټ کې احمد، محمود، اسد. او د بی په سیټ کې احمد، عزت الله، قاسم، نادر. د زد A سیټ د B سیټ یعنی د A سیټ د کوچنی دایره دو احمد، اسد، محمود. د B سیټ د لوی دایره دو احمد، عزت الله، قاسم، نادر. و زد A منفي B سیټ د A منفي B سیټ هغه سیټ دی چې د A په سیټ کې موجود وي خو د B په سیټ کې موجود نه وي. دغه عناصر ته لرې کوم احمد، عزت الله، قاسم نه دی. نو دا خپله کوم سیټ نه عبارت دی؟ د A منفي B سیټ نه. یعنی د توره شوې برخه د A منفي B سیټ څخه عبارت دی. یعنی په هندسي شکلونو په واسطه هم په دې ډول ښیو. A منفي B مساوي کېږي اسد او محمود. د اووم ټولګي ریاضي اتلسمه یا اتلسمه صفحه کې اتلسمه صفحه کې یا اتلسمه صفحه کې اتلسمه صفحه کې یو فاعلیت دی د A او B د دوه سټونو عناصر ولیکئ. فاعلیت کې د A او B د دوه سټونو عناصر ولیکئ. د A او B د دوه سټونو د A او B د دوه سټونو عناصر ولیکئ. د A او B د دوه سټونو عناصر ولیکئ. د A او B د دوه سټونو عناصر ولیکئ. دا یو جز ده. دویم جز یې A منفي B
A منفي B او B منفي A پیدا کړئ. A منفي B او B منفي A پیدا کړئ او A منفي B او B منفي A پیدا کړئ. عناصر یې روکړي دي. یوه دایره عناصر لیکم یو دوه څلور درې مشترک پنځه او شپږ. پنځه او شپږ. د بي په سیټ کې اووه نه اته لس. د A سیټ یایمه یا د A دایره دغه ته د B سیټ. د A په سیټ کې اول سمه فعالیت لومړی جزء چې د A او B عناصر ولیکئ. د A عناصر د سیټ په ډول لیکم چې A سیټ مساوي کیږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ. هم دغه په دا دایره کې وجود لري هم په دا دایره کې وجود لري، یعنی پنځه او شپږ په دواړو کې مشترک دي. پنځه او شپږ. B سیټ لیکم پنځه او شپږ دواړه کې دي. پنځه شپږ اووه اته نه لس. یعنی د فعالیت اول جز مو داسې یادی و چې د A او B عناصر ولیکئ. دوه دایرې دي چې په دوه نقطو کې قطع شوي دي. په مشترکه یا تکاتو نقطه کې دوه عددونه دي چې یو د پنځو څخه عبارت دی او بل د شپږو څخه عبارت دی. د A په دایره کې یو دوه درې څلور او د B په دایره کې اووه اته نهه لس. نو کله چې د A سیټ عناصر لیکم دا برخه تر لرې د ټوله د A سیټ عناصر دي او دا برخه تر لرې د ټول د B سیټ عناصر دي. نو A سیټ مساوي کیږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ. د A سیټ مساوي کیږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ. B سیټ مساوي کیږي پنځه شپږ اووه اته نهه لس. یو جز مې انشاءالله پیدا کړلو. دویم جز A منفي B او B منفي A دلته په شکل کې ښیو. مخته ویلي وي چې د A منفي B تفاضل او د B منفي A تفاضل کوم سیټونه دي. داسې مې ویلي چې د A منفي B تفاضل سیټ له هغه سیټ څخه عبارت دی چې عناصر یې په A کې موجود وي او په B کې موجود نه وي. یا B منفي A سیټ له هغه سیټ څخه تفاضل له هغه سیټ څخه عبارت دی چې عناصر یې د B په سیټ کې وي خو د A په سیټ کې نه وي. اول پیدا کوم A منفي B سیټ. A منفي B سیټ دا مشترک دي چې عناصر یې د A په سیټ کې وي او د B په سیټ کې نه وي. دا برخه توروم یا سور رنګ ورکوم. دا خپله چیش نه عبارت ده د A منفي B سیټ، یعنی عناصر د A په سیټ کې شته د B په سیټ کې نشته. که چېرته B منفي A پیدا کوو نو لیکم چې B منفي A هغه سیټ دی چې عناصر یې د B په سیټ کې وي خو د A په سیټ کې نه وي. دا ټول د A سیټ دی. نو د توره شوې برخه یا د شنه شوې برخه خپله چیش نه عبارت دی د B منفي A څخه عبارت دی. B منفي A سیټ. A منفي B سیټ او B منفي A سیټ. دا شکل هم رسم کړئ او دا یې ولیکئ. دا د دیاګرام په طریقه یا وین دیاګرام په طریقه د دوه سیټونو تفاضل سیټ. دا شکل
واخلئ. د اووم ټولګي ریاضی په 18مه صفحه کې دویم مثال. د اووم ټولګي ریاضی په 18مه صفحه کې دویم مثال. دویم مثال. دویم مثال یا دویمه بیلګه. درې رابطې راخوستې دي. A B منفي B بل رابطه دویمه X Y Z منفي A او B. دریمه رابطه A B منفي A B. درې رابطې راخوستې دي. که دغې ته زه د A سیټ وایم او دغې ته د B سیټ وایم. د A سیټ دوه عنصره لري چې یو له A او B څخه عبارت دی او د B سیټ خپله بیا یو عنصر لري چې له کوچنۍ B څخه عبارت دی. نو A منفي B داسې متعریف کړی و چې A منفي B له هغه سیټ څخه عبارت دی یا تفاضل یې هغه سیټ دی چې د A په سیټ کې شامل وي یا د B په سیټ کې شامل نه وي یا هغه عنصر چې په دواړو کې موجود وي له منځه وړي. B دلته شته B هم دلته شته. نو B له منځه چې پوته شوه د A په سیټ کې A پوته شوه. دویمه رابطه درسو X Y Z منفي د A B. که دغه ته زه د A سیټ وایم او دغه ته د B سیټ وایم. د A په سیټ کې عناصر دي X Y Z او د B په سیټ کې عناصر دي A او B. نو داسې مې ویلو چې A منفي B له هغه سیټ څخه عبارت دی چې د A په سیټ کې موجود وي او د B په سیټ کې موجود نه وي. نو اوس داسې مشترک عناصر نشته. نو موږ څه په کلي ډول د A سیټ ټول عناصر راخلو ځکه A منفي B موږ څه هدف دی. لیکم چې X Y او Z. دریمه رابطه که دې ته زه د A سیټ وایم د A په سیټ کې A او B عناصر دي. که دې ته د B سیټ وایم دې کې هم د A او B عناصر دي. کله چې کوم مشترکي په ټوله کې ختموو نو A به A څخه ختم شي B مو B څخه ختم شي. نو په سیټونو کې مو مخته ویلو چې خالي سیټ له هغه سیټ څخه عبارت دی چې هیڅ عنصر ونه لري. علامه مو ښودلې وه. نو دې سیټ نه چې دا سیټ منفي کړم په نتیجه کې کوم سیټ لاسته راځي یو خالي سیټ چې دغه علامې په واسطه ښودل کېږي. دا هغه رابطې درې څخه هم ولیږئ. درې سره رابطې یوه رابطه دوې رابطې درې رابطې. 18مه صفحه دویم مثال هم دی. 18مه صفحه دویم مثال یوه رابطه دوې درې. د اووم ټولګي ریاضي شلمه صفحه کلي سیټ او مکمله سیټ. کلي سیټ او مکمله سیټ. کلي سیټ او کلي سیټ او مکمله سیټ. کلي سیټ او مکمله سیټ شلمه صفحه. کلي سیټ او مکمله سیټ شلمه صفحه. ساري خط نه ولیکئ. کلي سیټ یعنی انګلیسي په یو سره ښودل کېږي. کلي سیټ هغه ټاکلی سیټ. کلي یعنی یو سیټ. انګلیسي توري په
په یو سره ښودل کېږي. کلي یعنې یو سیټ. هغه ټاکلی سیټ، هغه ټاکلی سیټ، هغه ټاکلی سیټ چې د موضوع، هغه ټاکلی سیټ چې د موضوع، هغه ټاکلی سیټ چې د موضوع ټول اړوند، ټول اړوند، ټول اړوند عناصر، ټول اړوند عناصر پکې شامل وي، چې د موضوع ټول اړوند عناصر پکې شامل وي، پکې شامل وي. د عمومي، د عمومي، د عمومي یا کلی سیټ، د عمومي یا کلی سیټ، د عمومي یا کلی سیټ په نوم یادیږي. د عمومي یا کلی سیټ په نوم یادیږي. لکه د انګلیسي د الفبا، لکه د انګلیسي د الفبا تورو سیټ، لکه د انګلیسي الفبا تورو سیټ. یا د طبیعي عددونو، یا د طبیعي عددونو سیټ، یا د طبیعي عددونو سیټ، یا د طبیعي عددونو سیټ. یو مساوي کېږي A B C D ټکی ټکی X Y Z. یا د انګلیسي څو حروف دي؟ 26 حروف یا 26 توري دي. دا باید ټول په کلي سیټ کې موجود وي. یو عنصر یې باید پوته نه وي. که چېرته یو نیمګړی پاتې شي دی ته بیا کلي سیټ نه شي. یعنې د بحث وړ لاندې موضوع ټوله باید دلته موجوده وي. کلي سیټ څه ویل کېږي؟ یو مساوي کېږي A B C D ټکی ټکی X Y Z. یعنې کلي سیټ یو سیټ مساوي کېږي A B C D ټکی ټکی X Y Z. X Y Z. अरे बताओ सेट वाली क्या है? X Y Z. बल इनवान मुकामला सेट, मुकामला मुकामला सारे खत न वाली क्या है? मुकामला सेट, मुकामला सेट. هغه سیټ، هغه سیټ، هغه سیټ، هغه سیټ چې عناصر یې، هغه سیټ چې عناصر یې، هغه سیټ چې عناصر یې، هغه سیټ چې عناصر یې په عمومي سیټ کې، په عمومي یا کلي سیټ کې، په عمومي یا کلي سیټ کې شامل، په عمومي یا کلي سیټ کې شامل او په فرعي سیټ کې، او په فرعي سیټ کې، او په فرعي سیټ کې، او په فرعي سیټ کې یې عناصر، عناصر شامل نه وي، عناصر شامل نه وي، عناصر شامل نه وي. مکمله سیټ، مکمله سیټ بلل کېږي، مکمله سیټ بلل کېږي، مکمله سیټ بلل کېږي. او په اضافر یا ا خط، په اضافر یا ا خط سره ښودل کېږي، په اضافر یا ا خط سره ښودل کېږي، په اضافر یا ا خط سره ښودل کېږي، په اضافر یا ا خط سره
ښودل کیږي. سیټونه ولیکئ. دغه مثال د مکمله سیټ مثال لپاره اول زه عمومي سیټ په نظر کې نیسم. د انګلیسي تورو سیټ یو سیټ مساوي کیږي A B C D ټکی ټکی X Y Z او بل د A سیټ په نظر کې نیسم. A سیټ مساوي کیږي د انګلیسي واول حروف یا غږ لرونکي حروف A E I O U دوه سیټونه ولیکئ. یو سیټ مساوي کیږي A B C D E F G H I J K L M N O P Q تر بالاخره Z پورې، یعنی یو د انګلیسي عمومي سیټ د انګلیسي د الفبات عمومي سیټ A B C. بل A سیټ په نظر کې ونیسئ چې د انګلیسي واول حروف یا A E I O U. نو کله چې د A سیټ زه کوم سیټ پیدا کوم؟ مکمله سیټ. نو زه لیکم چې A زبر یا A خط دا مساوي کیږي مکمله سیټ. مو داسې تعریف کړی و چې د عمومي سیټ نه هغه فرعي سیټ منفي کوم. کوم عناصر چې لوستل سي هغه د مکمله سیټ څخه عبارت دي، یعنی A E I O U دا د یو سیټ کوم عناصر دي؟ فرعي عناصر دي، یعنی د یوه برخه ده. نو لیکم چې یو عمومي سیټ منفي A سیټ. عمومي سیټ لیکم A B C D تر X Y Z پورې. منفي د A سیټ لیکم A E I O U. نو A زبر په مساوي شي هغه عناصر چې د B په سیټ کې یا د A په سیټ کې موجود دي او د U په سیټ کې هم موجود دي، ټول ختموم. A دلته ده E I O U. بالاخره په نتیجه کې لیکم چې B C D E نشته کې ځکه E ولته مې E I O U دا تر لرې کومه ټکی ټکی تر Z پورې. دا د کوم سیټ نه عبارت ده؟ د A زبر مکمله سیټ مساوي کیږي، یعنی هغه پنځه عناصر یا هغه واول حروف چې تر لرې کې کوم سیټ کوم عناصر چې پاتې شي هغه د A مکمله سیټ څخه عبارت ده. دا رابطه هم ولیکئ. عمومي سیټ یو مساوي کیږي A B C D E F تر Z پورې. A سیټ مساوي کیږي A E I O U او A زبر یا A خط مساوي کیږي U منفي A. د A E I O U عناصر چې د یو سیټ نه لرې کومه B C D تر Z پورې کوم عناصر چې پوه شي دا د A کوم سیټ دی؟ مکمله سیټ دی. د A مکمله سیټ دی. که چېرته په شکل کې ښیو په منظم شکل کې یا په مستطیل کې یا مربع کې یا په دایره کې دا کې هم ښودلی شو. یوه کوچنۍ دایره رسموو. بیا عناصر لیکو چې A E I O U.
د نور ټول څه کوي چې A B C D F G H V W X Y Z یعنی پنځم دلته ولیکه یویش عناصر دا ځای لیکو نو که دغه ټل دا ټل کوم سیټ ده د ټولو مستطیل عمومي سیټ ده چې عمومي سیټ دغه هم کوم سیټ ده عمومي سیټ ده که دغه سیټ عناصر موږ په څه سره وښیو په A سره وښیو A سیټ سره یعنی عمومي سیټ کې A B C D E F تر Z پر ټول عناصر موجود دي او د A سیټ خپل کوم سیټ کې موجود دی د A په سیټ کې A سیټ عناصر په A E I O U یا واول حروف یا غږ لرونکي توري نو کله چې دغه سیټ یا د دایره د دغه موږ درخصب کو یا منفي کو په نتیجه کې کوم سیټ پیدا کیږي هغه د A کوم سیټ دی مکمله سیټ کدا چیرته د رنګ واسطه خط کو نو د خط شوی برخه دا د A مکمله سیټ څخه عبارت ده خط شوی برخه د A له مکمله سیټ څخه عبارت ده سبب ان شاء الله مایان او غیر مایان سیټونه په لاندې ډول تشریح کو د نن ورځې درس هم دومره بس ده هغه څه چې په کتاب کې لکه تمرین ده یا فعالیتونه دي څه چې پاتې کېږي هغه د تاسو د کورنۍ وظیفې په ډول حل کوئ ومن الله